دا خوار چې کنه نو هر کار به د خراب یا پیکج هم ختم شوی دی چې چا تعلیم وکړو د یو پوټي کار نه ده دا د تکه سره غرمه شو اوس پورې وده پرته ده بیختي وزې ټول کار مې وکړو اوس به دا ځای ملا جارو کوم سر خوړلي واو ته وایې که چې ټرکونه دې خالي کړي دي چې کټ ته ښه دی ښځه دې په کمره کې وده پرته ده دله کې راته غځېدلی او اسمان غریب ته یې ټوله سودا وړو ما ټول کار داسې ځای جارو کولي ښځې باندې دې لږ اواز وکړه دا ماړه ځای جارو کول دي دا څه شي ځای جارو کول دی کولر مې راډک کو لوښ مې ووینځلو جامې مې ووینځلې نور څه وکړم بس دی که نه نو څه کوې ولې کې به نه خو نه دا بندله من کوم دی مه کوه هغه مشر رور چې دې راوستی هغه به یې کوي ښځه چې دې راوستی وله هغه به یې نه کوي څو زور یې ماله خو نه دی دا خو نه دی په واک کې خو زه اوس پې خلک ګوري او کار به راله وګوري کار خو دا ګورې ما ته څه لانجه جوړه کړه تاسو به ځان سره پکې رالړمه ما موږ پکې ولې رالړې مټیزه به دې نه راتښتوله راپسې که نه دا مټیزه مه کوه دا خو نه دی ګورې په واک کې کا ولې مټیزه ته بس تو ویم فرشته ورته ویمه ور ډبېږي ورشه ورکولو وکړه ورشه ویې ګوره که نه څوک به وي خاوند به بیا د چا نه ښه سودا راوړي یا به دې پیسې غوښتي ورته یې نشته ای بې غیرتو لا خو ښځې ورته وایي ورشه ورکړي وګوره سړي خو نه یې دا څوک دی ای جی نه صرف دا خبرې بندې کوه صرف په دې سوري کې وګوره چې څوک دي مرچکیه راشه یو غټ سړی دی او یو ورسره ماشوم دی بیا خدای بر څوک راله چېرته څه غم به وي که نه زمونږ دپاره خو د خوشحالۍ خبر نشته ورشه وګوره چې څوک دي السلام علیکم. وعلیکم سلام څنګه نوره خیر و خیر جی دا زنانه د ورکه شوي دماغ کې فرق دی جی دغه ما اوس د تصویر د دې باسي تاسو مهرباني ته نمبر راکړه نمبر زما ولیکه په نظر باندې رالی یاست دا بل اوس څه موده ده ای سر خوړل پاسه که نه زړه دې وچوه دا سرچو دی دا ای مټیز دی راشه که نه پرې که د مرګ خوب ده ده دا څه چغې کار وکړی میک اپ مې کولې ویښه ومه دې مه راغونډه خدای دې ورکه چې ورک شي چې وچي نه وچېږي دا د ژبې غرمه دي سړیا دا څه وچوي هسې لګیا اوس به دې وشړي وچي زه ورک شي خپل کار کوئ د بیا زه ته ما خبره کار نه کوې نو بیا دې م شړي که نه یاره ته ولې نه پوهېږي چې درته وایي چې راغونډې که نو راغونډې که که نه زه لکه لږ صبر کوم په خوارو باندې بټي شوي اوس به مو وشړي بېګالې باران ورکړی نه کوی دا پوږ راغونډ که یو ته وې ویشیم دا نو زه مشر یم که ته مشر یې ما ته بیا ویلی بیا که نه ویښه وه میک اپ دې کولو ای وی او خدای دې بیخو بس سر خوړلی لا خو دا کار به دې پلار کوي ټول کار مې راخلاص کړو جامې مې ووینځلې لوښ مې ووینځل اوبه مې راډکې کړې او دا یو کولر ما ځان راډک کړو او پمپ خراب شو د خیره ښه او داسې کار یې که نه دا به ځان خپله کمره کې کېدم او ته خو همدې کمره کې ناست اوسه بس زه به هم دې جارو کړو نو بیا به ما په واو زه به دې هم جارو کړو خواښ مې نه وي ولې که نه ښځه کېنه زور درلو کوم ولې که نه تباه که هلته راپسې یو راتښتېدلې او بله دا چې زه به د کارونه هم کومه مټیزې لا خو یو ورځ به ته کې یو ورځ کارونه به زه کوم که نه ولې یو ورځ به زه کوم زه مشره یم او بله دا که نه چې ګورې ما پسې رشتې راغلي ته خو راتښتېدلې زه به په کټ کې ناست یم ټول کار به ته کې څه مور مې نه یي دا نمبر راته ته راکړو په نظر باندې راله نو بالکل به درته اطلاع ده ولیکه جی 345 څه نوم ورسره راکړو بس د مولا نوم ورسره راکړه راځئ چېرې باندې نه مهرباني جی راځئ مېلمانه مهرباني جی مهرباني راځئ که معلوماتو موږ ته لږ اصلاح وکړئ جی ډېره مهرباني وي ستاسو صحیح ده جی ده ته وګوره دا خو د ډیوې د کونې لاندې تیاره وه کېږي به خیر څه زعله مې کار کتلی دی مرچکې بنده هسې په ډیران کې د غاښې والې ده خو بس
وړه خواشه کنه خیر خو لیوره څه چلو ته خو ډېر غصه یې خیر چرته څه چل شوي چرته تللی وې سړیه کباب مې خوړل چرته تللی لږ به دې ماله ولوړو که نه ته خو بس د خېټې په نظر کې یو دوه کسان راغلي وو ستا تصویر یې راته وښود یو ورته وړوکی هلک وو او یو لوی مندڼو ورسره وو دا خو مې ورور دی بابا ما درته نه ویلې مونږ ته اصغر بابا مې څه شو اصغر بابا ما درته نه ویل چې خلک مه راتښتوه دا تلي بلي دې ده کې به روان یي ورشه وایه اصغر مې څه شو هغه به کمرې نه اوس روزي زه به ورته وایم صبر وکړه ما ته پته ده ته به مونږ لږ مسلې ګورې مضمون مې خو بیا به ولې جواب ورکړې پلار هلکه پله ونه خوځې ګورې راکړه راته ویل چې دوړمه چغې نه دي بلې کور جوړې بیا غوبل دی ما ته پته ده ته به مونږ له دښمني ګورې مرچکیه دا خوله دې چپ کړه ګنې په دې مارې ته له زور کوم ولې راله کار ګورې ما له په مریض وکړې زه ستا ښځه خو نه یم ښځې له دې په مریض وروکړه تا له عثمان په مریض وروکړه تا له ولې شته څه کوي د ور په سورو کې دا ښځه دې ګوري په ور په سرو کې به ګورې نه لاړ شي د ډېرو راغلي ده پسې په دښمنۍ به وړېدو تا خو ویل د ډېرو نه نشته مړه دي لکه تا ته مې ویل چې دوه هفتې راوړه چې دغه دی ولې نشته چې نه غلې صدقانو بوټو خو څوک پیدا ني خانداني جینۍ مې راوستلې څا خوا دې خوا جینۍ خو نه ده زه خو ته ځان ټینګ کړه سره پرورې دی ما نور څه پېژنم زوی بابا زوی دی راشه که تودېږي دا داسې ستا د زوی د کوم ځای نه رالو نکاح اوس وشوه زوی ما دی ته نه ویلې پلاره چې نکاح کړې ښځې پردۍ راوستې ده خاوند یې شته که نه خاوند یې خاوند د شته مرد مسلمانه ګوره کونډې سره نکاح کونډې ثواب دی پکې ثواب کېنه سخر بابا کېنه کېنه ستړی ستومانه رالمه نو ما له وار نه راکوئ ثواب خو پکې دی خو ته ما ته دا خبره وکړه که نه چې دارونه اوس راغلي نو د دې له به ته اوس جواب ورکړي ده خو چې دا خو ما واده شوې نه ده فقط شپه باندې ولی که ونه ویلم دا دغه ټیم کې مې درته ځکه نه وي ما یې اوس په ده قارېږي او خو غټ نصیب یم د خیره ورسره دا ښځې کونډې که نه نو هغه خلک راتښتوي نو هغې پسې په هغې عزت کې لاړ شي رشته ترې وغواړي ها نوسۍ ورسره دی ته خو دې دا خوله چپ کړه ګنې زه به ولې تا چپ کوم کېنه غلې دا خاوند دې ستا هلکه چې ته خبرې کوې د ښځې ته وایه چې غلې کښېني نښت دې ورته نه دی ښودلی غلی شه لږ یا ته خبرې کوو یا به یې دا ښځه کوي ته ما ته دا ووایې که نه چې ته وایې چې لمسی دې مو سره دی ښایسته نو دا ستا دی که دا د بل خاوند دی ځکه مور خو یې دا ده که نه خپله مور یې نه ده مور خو یې دا ده نو پلار خو یې ته نه که نه پلار خو یې بل دی او ته ما ته دا ووایې چې تا خپل وړوکی زوی په کور کې پرېښودو ده سره راتښتېدي نو تا کې حیا پښتو غیرت دا شیزونه نه وو نن سبا حیا پښتو کم دی زه خو وایم تمام سره اوله دی بوله او هغه موله او پښتو دې پښتو خو موږ غر کړو تباه کړو زه چې پښتو تباه کړلې که نه پلاره داسې کار وکړه همدقسې یو کس چې زما دا ښځه وي دی موله او دا ښځه موله وله ستاسو د لاسه به زه یو ورځ لنګ وامه او پنجاب ته به ځم پنجاب بس دی لږ بوله خو دې تو ووایه نور به څه کي کار دې د پښتو نه دی کړی د پښتو کار دې ځکه نه دی کړی چې پخواني مشرانو چې پښتانه وو نو تا کې د پښتو اوس پاتې څه شو زه خو دې په شرمونو پلاره د پښتو کارونه کومه نو قدم دین یو دولت لاندې راکېږي چې قدم دې دویم کس د وجلو دی ګوره پلاره بیا به مې چې کار دې راله وکتو داسې خبره ده مرڅکیه چې پلار خو دله یو ښځه ښه پایه عزت مانې وکړه اوس یې هغې تا سره وفا ونه کړه والله د نه واغسته نو تا اوس د شته خاوند ښځه راتښتولې ده او وړوکی زوی هم دی او د دې په دې وړه کې دونه رحم نه رهي چې زوی په کور پرېښود او تا سره راوتښتېده دا زما خو پرې رحم راغی که نه ګوره کمبختیانو زه راته یم کونډه ده کونډه کونډه داسې چې کونډه ده ده اوس مې کونډې نوم یې کېښود بل اوس به یې خاوند هم راپیدا شي تا واورېده خان بابا رښتیا وایي خاوند دې مړ دی نو زه خو ستا بچی شم وایي چې اته ټیک شوی ورته نو چې تا اته ټیک شوی تا را په مخه کوله په خپله خولې راته ووایي اوس زما په خولې خو تاسو یقین نه کوئ ته چپ شه پلاره به زه دې تپوس کوم ښځې ته کښېنه یو ته کېنه مړې ګرده مه په دې خاوند پسې ګرځې تا واورېده چې چټ پیچټ احساس کړی دی ته پلاره هلته ډېر ښه کار وکړو روم تختونه د خیر اوس شرمېده یا ما سره به بد کړ خدای چې خلک شوي دکه شانتي لکه دا خوله دې ویې وایي په دې بوټ ولې دا خوله وه ما چپ شه یاره زه د دې ښځې نه تپوس کومه لږ خو غلي شئ د پردي کار نه رالو یاره پلاره والله چې څه درته ووایم نو ځان نه دې خبره کوه زر کوه شابه جنریټر جوړ کړی دی کوئ چې څه کوئ
تا خاون مړ دی که ژوندی دی مړ خاوند دې به څه مړ اټټې پورې شوی او دا زوی چې کوم دی د دوی مې دا مې دوی نو ژاړې ولې نو چې تا ته زوی را یادېدو نو بیا د دې بوډا سره ولې را تښتېدې ته ما ته دا خبره وکړه دا زما خوښ و ها نو په ده کې ستا خوښ شوي څه ته ما ته دا ولې وایه باید دا تللی نو خو زه خو تا له ښه پته لرم